بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله ایڈوانس ټیپ پارت نمبر 4 وایو. ورله مایکروسافټ ورډ ته فایل آپشنز ایڈوانس او په دې کې به موږ راځو شو ډاکومنٹ کنټینټ به انشاءالله وایو. دې ګروپ کې ما سره فرست کمانډ شو بیکګراوند کلرز ان ایمیجز ان پرنٹ لیاوټ ویو دی. فار ایگزامپل بعضې وخت موږ راشو پیج لیاوټ ته او دغه ته موږ دا کلر ورکو. زه چې کله کنټرول پی پریس کوم نو دا کلر ماته نه پرنټ کیږي. دا آپشن موږ ویلی دی کوم ځای کې مو ویلی دی؟ دا مو ډسپلی کې ویلی دی او دا مو دې ځای کې ویلی دی پرنټ بیکګراوند کلرز ان ایمیجز. خو دا آپشن دا پرنټینګ دپاره دا آپشن پرنټینګ دپاره صحیح ده. خو موږ سره یو بل آپشن دی چې هغه اوس وایو او اوس موږ ویلي هغه آپشن دا پرنټ لیاوټ ویو دپاره دی. زه ورته یم چې دغه کلر ماته مه شو کوه په دې پرنټ لیاوټ ویو کې. به راشم آپشن ته ایډوانس ته د آپشن نه به چې کیسته کوم دا به اوکی کلیک کوم. چې څرنګه ما اوکی کلیک کړو نو ماته اټومیټیکلي کلر ورک کړو. خو که اوس راځم زه اوس یو بل انتخاب ومه نو بل به ماته انتخابېږي. خو کوم دا ورته انتخاب وم دا به هم ماته انتخابېږي. بیا مې نه دی پکار بیا به راشي ورته ایډوانس ته او د آپشن نه به چې کیسته کوي. دویم کمانډ څه شی دی؟ شو ټیکس واپټ ود ان د ډاکومنټ وینډو. دې لپاره به تاسو راځئ ویو ته. دې لپاره به تاسو ډرافټ ویو ته اخلئ. چې کله هم زه لیکل کوم نو دغه لیکل به ماته تر کوم ځای پورې کېږي. زه به راشم ایډوانس ته د آپشن نه به ورته چې کیسته کومه دا به اوکی کلیک کوم. چې کله زه اوکی کلیک کړم نو ماته اټومیټیکلي تر رولره پورې یعنې خط کشه پورې ماته لیکل ځي او مخکې راته نیسي. صحیح ده. دریم آپشن څه شی دی؟ شو پکچر پلیس هولډر. شو پکچر پلیس هولډر مطلب دا دی چې فار ایگزامپل بعضې وخت موږ راشو او په ډاکومنټ کې موږ بعضې پکچرې راوستلې وي انزرټ نه. لایک فار ایگزامپل دغه تصویر ما راوسته خو یاد ساتئ چې دغه تصویر باید تاسو سره په لاین کې وي ان لاین. که زه فار ایگزامپل یو کتاب ولیکم او په هغه کتاب کې مختلف قسمه پکچرې وي که زه فار ایگزامپل دغه کتاب چیکینګ کوم زما تصویرانو ته ضرورت نشته چې دا تصویران وګورم بلکې زه صرف ټیکس ګورم. خو چې کله زه سکرولینګ کوم په دې سکرولینګ کې خو د هر تصویر کلر خو بیل وي. هر تصویر کې بیل بیل کلر استعمال شوی وي ډول ډول کلر یې پکې استعمال شوي وي. خو چې زه کله سکرولینګ کوم نو زما ډاکومنټ سلو کېږي. زه ورته یم چې هر تصویر او هر پکچر د ماته یو کلر والي چې هغه ته وایي وایټ کلر. چې کله زه سکرولینګ کوم نو سکرولینګ کې ماته بیا مشکل نه جوړېږي. دې لپاره به زه راشم ایډوانس ته او زه بلته راشم شو پکچر پلیس هولډر یس ته به اوکی کلیک کړي. اوس چې کله هم تاسو یو تصویر راولئ نو هغه به تاسو سره په دې شکل کې شو کېږي خو چې دا په لاین کې وي ان لاین دې ځای کې د آپشن چیک وي. خو که زه سکویر والم سکویر کې به د آپشن کار نه کوي. صحیح ده که نه؟ یعنې دا آپشن دې لپاره هم استعمالیږي چې که ته چې فار ایگزامپل زما تصویران دې څوک ونه ګوري ټکسټ یې وګوري خو زما تصویران دې څوک نه ګوري په دغه کتاب کې نو تاسو ورته د آپشن آن کړئ او که داسې دې نه وي په کار نو دا ورته تاسو انچیک. بل آپشن څه شی دی؟ شو ډراونګز ان ټکسټ باکسز آن سکرین. که تاسو ته چې په ډسپلی کې موږ ویلی وو پرنټ ډراونګز کریټډ ان ورډ دا به دې دپاره چې کله به موږ پرنټینګ کوو. خو دا آپشن دې دپاره دی چې موږ ته په سکرین باندې ښکاري یا نه ښکاري په دې پرنټ لیاوټ ویو کې. لایک زه رالم زه ورته چې دغه ماته په دې کې مه شو کوه دا ماته په دې کې مه شو کوه. تاسو به راشئ آپشن ته ایډوانس ته به راشئ دې نه به چیک ورته ایسته کړئ دا به اوکی کلیک کړئ تاسو ته به اټومیټیکلي هر څه ورک شي. خو چې کله پرنټینګ کوئ پرنټینګ کې به تاسو ته شو کېږي ځکه چې دلته په ډسپلی کې چې کوم آپشن دی دې کې چیک لګېدلی دی او که نه زه ورته یم چې هلته دې هم راته شو کېږي دا به ورته چیک کړي دا به اوکی ورته والئ تاسو ته به دې ته کې هم شو کېږي. صحیح ده. بیا زه رالم آپشن ته ایډوانس ته. نیکسټ آپشن بل څه شی دی؟ شو ټیکس انیمیشن. یاد ساتئ چې دا آپشن 2003 ورژن کې کار کوي. تاسو ته به دغه تصویر ښکاري چې کله موږ یو ټیکس ته انیمیشن ورکړو 2003 ورژن کې نو دا به په دې شکل باندې وي. خو چې کله موږ دلته چیک لګولی وي دې ځای کې پیسټ کوو موږ ته په هماغه شکل پیسټ کېږي. خو چې موږ ویو نه ماته انیمیشن مه شو کوه تاسو به دې نه چیک ایسته کړئ تاسو ته په تصویرانو کې ښکاري. شو کنټرول کیریکټرز موږ ته به کنټرول کیریکټرز شو کوي. تاسو په تصویر کې ښکاري چې دې څه مطلب دی خو دې باندې هم ما کافي کار کړی دی. تاسو هم ورباندې کار وکړئ ټرای ورباندې وکړئ چې دې آپشن څه مطلب دی. شو بک مارکس. شو بک مارکس مطلب دا دی چې
چې ماته د بوک مارکس شو کی. لایک فار ایگزامپل زه رالم اوس زه رالم زه ورته چې ماته بوک مارکونه شو که چې کوم ځای کې بوک مارک شوی دی هغه ماته بریکټس کې راوله. صحیح ده. ګوره تاسو وګورئ ماته بریکټس کې راوست چې دغه ځای کې بوک مارک ورکړی شوی دی. زه ورته دا مې نه دی په کار. ته به راشي دلته ایډوانس ته یعنې به چکي زده کړي. شو ټکس باونډریز زه ورته چې ماته ټکس باونډریز شو که چې زما ټکس تر کومه پورې لیږل کېږي. که مې کلیک کړو زما ټکس تر دې حده پورې لیږل کېږي. دې خوا هم نشي تللی دې خوا هم نشي تللی او بره هم نشي تللی ځکه چې بره هیډر دی لاندې فوټر دی. دې خوا مرجن دی دې خوا ته هم مرجن دی. بیا زه رالم آپشن ته ایډوانس ته شو کراپ ایریا زه ورته چې ماته کراپ ایریا شو که. اوکې مې کلیک کړو تاسو وګورئ دا موږ سره کراپ ایریا ده. صحیح شو. مخکې خو ماته پوره باونډریز شو کړي اوس راته کراپ ایریا شو کړی ده چې دې ځای نه دې ځای پورې دا موږ سره څه شی دی. دې ځای کې خو بیخي لیکل نه کېږي دې ځای کې هم بیخي لیکل نه کېږي. دا د هیډر شو دا د مرجن شو. صحیح شو. او همداشان چې دې ځای کې راشي دا را سره فوټر دی او دا را سره مرجني دی. بیا رالم آپشن ته ایډوانس ته. نیکسټ آپشن بل څه شی دی شو فیلډ کوډز انسټیډ اف دیئر ویلیوز. دې مطلب دا دی چې فار ایگزامپل بعضې وخت موږ یو فیلډ راولو زه ورته چې ماته د دغه ویلیو پر ځای باندې ماته کوډ شو که. ته به راشي دلته ایډوانس ته او دا به ورته چک کړي دا به اوکې ورته ولې تاسو ته به اټومیټیکلي هغه ویلیو شو شي. زه ورته یو بل مثال درته راکړه. به راشم انزرټ ته ډیټ ان ټایم ته به راشم دا مې ورته واخیست دې کې به اپډیټ اټومیټیکلي ورته واخلي دا به اوکې کلیک کړي دې کې به هم ماته کوډ شو شي. زه ورته نه به راشم یعنې چې کیسته که دا اوکې که ماته به اټومیټیکلي په خپله باندې هغه ویلیو هغه ریزلټ شو شي. نیکسټ آپشن ته راځم ایډوانس فیلډ شیډینګ وین سلیکټډ. همدغه فیلډونه چې کوم ما دې ځای کې راوستو دا چې زه کله انتخاب کړم نو ماته دې دا څنګه شي شیډینګ دې وکړي. صحیح شو. لکه زه به دې باندې کلیک کوم ګوره ماته شیډینګ وکړو دې باندې کلیک کوم دې ماته شیډینګ وکړو. زه ورته چې ماته د شیډینګ نه کوي دا د هم عام ټکس غوندې ښکاري. ته به راشي ایډوانس ته او دلته به ورته څه شی والي نیور که مې کلیک هېڅکله به هم دا اوس نه کوي. زه ورته نه همیشه دې ماته شیډینګ کې وي که زه ورباندې کلیک وکړم که ورباندې کلیک ونه کړم. زه به راشم ایډوانس ته او څه به ورباندې وکړم دا به ورته الویس واخلم دا به اوکې کلیک کړم ماته به همیشه دغه شان وي. صحیح ده. بیا راغلم نومرل عربیک منت نیم عربیک. یاد ساتئ ملګرو چې دې ځای کې موږ سره یو لینګویج ته چې هغې ته ویلی شي انګلیش او زه بل ته راشم ویجن او دې ځای کې به ورته هم یو لینګویج واخلم چې هغې ته ویلی شي عربیک سعودي عربیه او دې کې به یو اس ورته والم دا به اوکې کړم دا به هم اوکې کړم دا به هم اوکې کړم. اوس که زه فار ایگزامپل ورته ویم چې ماته دغه 1 2 3 دا راته پښتو شکل کې شو که پښتو ټایپ کې راته شو که. نو بل ته راشم ایډوانس ته او دې ځای کې به ورته څه شی والم هندي دا مې اوکې کلیک کړو که اوس تاسو وګورئ دا ماته پښتو ټایپ کې شو دا هر یو چې کومه هندسه ده. صحیح ده که نه. بیا زه رالم الټي او ته ایډوانس ته رالم زه ورته چې دا میاشتې هم ماته کوم شان شو که انګلیش ټرانسلیټریټډ که مې کلیک کړو دا ماته په همدغه شکل باندې شو کېږي. او که زه ورته ویم چې فار ایگزامپل فرینچ بس میاشتې نومونه به هم تاسو ته په دغه شکل باندې درکوي. بل اپشن ما سره څه شی دی ډیکریټکس وایي اکسنټ ته. فار ایگزامپل بعضې وخت موږ یو توری ولیکو د هغه توري د پاسه یو وړ غوندې علامه راشي یا ورباندې کاما راشي یا ورباندې اکسپوننټ شکل راشي یا ورباندې فار ایگزامپل دغه شان اپوسټروفي ورباندې راشي هغه د ډیکریټکس ویلی شي. آیا دې ځای کې تاسو ته شو شي که شو نه شي. زه ورته یم ها شو دي شي کوم کلر کې دي وي زه ورته یم فار ایگزامپل په دې کلر کې دي وي. صحیح شو. خو زه به همدغه شان راولم مینولي. صحیح شو. تاسو به کنټرول اسکیپ نه لاندې یو بټنه ده زیګزاګ غوندې علامه ورباندې ده یو ورباندې کاما شان ده دا به تاسو کلیک او ای ای آی او یو له دې حروفو څخه یو حرف ولیکئ ای ای آی او یو څخه زه ای لیکم نو ماته به اټومیټیکلي دغه والي ګورئ کنټرول دیس ون ای ماته به اټومیټیکلي دغه علامه راته والي.
همدغه شان بیا سره لمه use draft font and draft in outline view. کله چې زه فار ایگزامپل ویو ټیب ته راشم، ویو ټیب کې ماته یا آوټلاین ویو کې ماته کوم یو ډیزاین دی راته والی، زه ورته فار ایگزامپل دا دی راته والی. اوس ما سره به ډیفالت کوم ډیزاین دی، ګورئ تاسو ورته وګورئ ویو ته راځم، نو فار ایگزامپل ټکی راولم، ډرافت ته راځم، ډرافت کې ما سره دغه شکل دی، زه ورته دا ماته ما اخله، دا ماته ما اخله. زه به راشم آپشن ته، ایډوانس ته، او دې کې ورته وایم چې فار ایگزامپل ماته دا شکل واخله او دومره سایز یې راته که اوکې. دلته به ماته همدغه سایز ښکاري، همدا ډیزاین به ماته ښکاري، خو چې کله زه ډرافت ته راشم یا آوټلاین ته راشم ماته به دا ډیزاین چینج شوی وي او په هماغه شکل به راته وي. صحیح ده. بیا زه رالم ایډوانس ته، نیکسټ آپشن بل ما سره څه شی دی، زه ورته چې دا ماته مه شو کوه، عام یې راته شو کوه. که مې کلیک کړو بس تاسو چې کله راشئ تاسو ته به اوس عام شو کېږي. بیا زه راځم ایډوانس ته، نیکسټ آپشن بل څه شی دی، ډاکومنټ ویو. په دې کې موږ سره رایټ ټو لیفټ او لیفټ ټو رایټ دی. خو یاد ساتئ ملګرو چې دې دپاره باید تاسو هغه لینګویج انتخاب کړئ چې کوم رایټ ټو لیفټ وي. صحیح شوه. زه ورته یم چې فار ایگزامپل ما ته عربیک انتخاب کا، خو چې تاسو اوس وګورئ په دې کې هم انګلیش لیکل کېږي ځکه دا یو ایس دی. دا چې دی یو ایس دی. فار ایگزامپل دا لیکه احمد از ا ګوډ بوای، دا ماته انتخاب شو. زه که اوس فار ایگزامپل راشم ایډوانس ته او رایټ ټو لیفټ ورته والم، دا مې اوکې کلیک کړو، اوس راځم هی از ویری ګوډ بوای. دا که تاسو وګورئ رایټ ټو لیفټ لیکل کېږي، رایټ ټو لیفټ لیکل کېږي. زه بلته راشم دا ورته والم، ګوره کلیر او سایز ورته غټ کا، زه لیکم چې هی از ا ګوډ بوای. بس دا په ښې طریقې سره لیکل کېږي. خو که زه راشم دا مې عربیک ورته واخیسته، هی از ا ګوډ بوای. ګوره دا دې خواته ټوپونه وهي، ټوپونه وهي. زه ورته یم چې دغه شان دي نه کېږي. صحیح ده. لیفټ رایټ یس، she is going to home، she is going to home. دې دپاره تاسو دغه شان واخلئ، احمد is very good boy، دغه شان لیکل کېږي. خو یاد ساتئ چې دې دپاره به تاسو هغه لینګویج اخلئ چې هغه رایټ ټو لیفټ یا لیفټ ټو رایټ وي. په دې کې ما سره بل کمانډ څه شی دی، فنډ سبسټیټیوشن. فنډ سبسټیټیوشن مطلب دا دی چې فار ایگزامپل بعضې وخت موږ یو فایل اوپن کړو یا په یو اس بي کې موږ یو فایل راوړی وي چې هغه فایل کې داسې فنډ انسټال شوی وي یا داسې فنډ پکې یوز شوی وي چې هغه فنډ له موږ سره نه وي انسټال. دا تاسو ته هغه ښایي چې آیا په دغه ډاکومنټ کې تاسو سره کوم فنډ دی چې هغه موږ سره انسټال نه دی خو دغه ډاکومنټ کې یوز شوی دی. تاسو په دې باندې کلیک کړئ. No fund substitution is necessary. All fund used in this document are available. ټول موجود دي. صحیح ده که نه؟ هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره شو ډاکومنټ کنټینټ ګروپ په ایډوانس ټیب کې